السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د فیسبوک د سټوریانو یو څو ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. ملګرو، که چېرته غواړئ چې د فیسبوک سټوریانې په خپل موبایل کې پټې کړئ، یا د هغه رقم له یوه سړي څخه یا له دوو سړیانو څخه پټې کړئ، یا له ټولو څخه پټې کړئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ؟ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک دغه ښایسته او خوندور سیټینګونه در ښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې موږ ملګرو تاسو فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسي په آپشن بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې موږ ملګرو تاسو په آپشن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسي لاندې په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. نو کله چې موږ ملګرو تاسو په سیټینګ اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم تاسو لاندې راسي. دلته به تاسو یو آپشن پیدا کړئ، د هغه رقم ملګرو سټوري سیټینګ. دلته به تاسو ته لاندې یو آپشن درکول سوی وي سټوریز، د هغه رقم سټوري سیټینګ ده. په دې باندې به تاسو چې وکړئ کلیک وکړئ. کله چې موږ تاسو په سټوري سیټینګ باندې کلیک وکړئ، وایي سټوري پریویسي، نو اول آپشن دا سټوري پریویسي، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، وایي هو کین سی یور سټوریز، ستاسو سټوریانې کله چې تاسو په فیسبوک یوه سټوري ودروئ، هغه څوک کتلی سي. نو موږ تاسو پبلیک کړی ده، کله چې تاسو په پبلیک باندې کلیک وکړئ، هر سړی یې کتلی سي. د هغه رقم که چېرته تاسو په فرینډ باندې کلیک وکړئ، نو بیا به خالي ستاسو ملګري کتلی سي، کوم خلک چې ستاسو سره فیسبوک کې فرینډ دي. او د هغه رقم که تاسو په کسټم باندې کلیک وکړئ، دلته بیا تاسو خپل وښایاست چې دا سړی دې وکولی سي چې زما سټوري وګوري، د هغه رقم دا سړی هر څوک چې مې وښول هغه به وګوري، نو نور بیا چیش کوئ نسی کتلی. نو که ملګرو هغه بیا دلته تاسو چیش کولی سي، په کسټم کې چیش کولی سي، ورښولی سي. د هغه رقم بیا بل آپشن د هاید سټوریز فرام. نو که چېرته تاسو غواړئ چې له یو چا څخه سټوریانې پټې کړئ، نو بیا که تاسو چېرته غواړئ چې له یوه نفر څخه یا له دوه نفرو څخه سټوریانې چیش کړئ، پټې کړئ، نو بیا به تاسو هاید سټوري فرام ووایئ. کله چې ملګرو تاسو هاید سټوري فرام ووایئ، اوس له هر چا څخه تاسو غواړئ چې سټوریانې پټې کړئ، هغه دې ستاسو سټوریانې نشي کتلی، نو تاسو به صرف په هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو هغه تاسو سلیکټ کړئ، نو بیا به هغه سړی ستاسو سټوریانې چیش کولی سي، نشي کتلی. نو بیرته که چېرته تاسو غواړئ چې هغه ختم کړئ، یعنې هغه سړی دې بیرته وکولی سي چې زما سټوریانې وګوري، نو بیا به سټوریز یو میوټ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ان میوټ کړئ، نو هغه به بیرته چیز سي، ختم سي. نو دغه رقم ملګرو کله چې تاسو بیرته په بیک باندې ولاړ سئ، نو تاسو به بیا دغه رقم شیرینګ آپشن ده. کله چې ملګرو تاسو په شیرینګ آپشن باندې کلیک وکړئ، اوس څوک ستاسو سټوریانې شیرولی سي. یعنې کله چې تاسو په فیسبوک کې یوه سټوري ودروئ، نو د هغه رقم هغه څوک شیرولی سي. وایي الاو ادر ټو شیر یور پبلیک سټوریز ټو دیر اون سټوریز. یعنې کله چې تاسو په الاو دغه آپشن تاسو الاو کړئ، بیا به هر څوک کولی سي ستاسو سټوریانې چیز کړي، شیر کړي. د هغه رقم الاو پیپل ټو شیر یور سټوریز اف یو مینشن دیم. نو دغه رقم دا بل آپشن ده، یعنې کله چې تاسو دوی الاو کړئ، هغه نفران بیا تاسو سټوریانې شیرولی سي، کوم چې تاسو اجازه ورکړئ. که تاسو اجازه نه کړئ ور، هغه به بیا ستاسو سټوریانې نشي شیرولی. نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو ملګرو په دې باندې کلیک وکړئ، که چېرته تاسو غوښتل چې هر سړی دې ستاسو سټوریانې شیر کړي، نو بیا به تاسو په الاو باندې کلیک وکړئ. او د هغه رقم که چېرته تاسو غوښتل چې یا نه دې شیروي، نو د هغه رقم بیا تاسو په ډو ناټ الاو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډو ناټ الاو باندې کلیک وکړئ، بیا به یو څوک هم ستاسو سټوریانې نشي شیرولی. د هغه رقم ملګرو سټوري هایلایټ سو. کله چې تاسو سټوري هایلایټ وي، یعنې هغه څوک کتلی سي، هغه بیا دلته دی تاسو ته درښیي. او د هغه رقم سټوري یو میوټ، له کوم خلکو چې ستاسو سټوریانې پټې کړي دي، هغه بیا دلته دی تاسو ته درښیي. نو ملګرو دغه یو څو خوندور او لازمي سټینګونه دي، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.